د سویلي ولایت کندهار د قانونو ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په خاکریز، نیش، معروف او ارغسان ولسوالۍ کې درې بېلابېل کانونه د استخراج مرحلې ته چمتو شوي چې د ځینو د استخراج چارې اوس عملاً روانې دي. د کندهار د قانونو او پټرولیم ریاست مشر مولوي محمد الله منیب وایي وزارت یې د کندهار یو شمېر نور کانونه هم داوطلبۍ ته سپارلي چې دوی د استخراج د ژر پیل تمه لري. موږ په دره نور کې فعال معدنونه 15 بلاکه دا ورکړي دي، 15 قراردادیانو ته چې تر اوسه په استخراج مرحلې ته بعضې ولاړ دي، بعضې د اکتشاف مرحله ده. نو او بل د فلورایټو یو فعال معدن لرو، هغه د نیش په ولسوالۍ کې د باخود په سیمه کې چې هغه فعلا فعال دی، او هلته مو 2-3 بلاکه نور هم اعلان ته وزارت ورکړي دي چې هغه به هم انشاءالله العزیز ورکول شي. مولوي منیب وایي د تیر خلافي عوایدو کې هم څو چنده زیاتوالی راغلی او د اسلامي امارت د راتګ رئیسي د ساختماني موادو د قراردادونو له لارې څه باندې 53 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. پر همدې مال د ساختماني موادو قراردادیان د داوطلبۍ له پروسې څخه راضي ښکاري. ترسره شول او ډېره شفافه وه، یعنې دا تقریبا د 6 میاشتو په جریان کې ترسره شول. په دا خاطر باندې چې یو اعلان وسو، بل وسو، دا دریم اعلان وسو، نن داوطلبي وسوه. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په کندهار ولایت کې د سیمنټو، فلورایټو، طلا، کرومایټو، ډبرو سکرو او اوسپنې په ګډون یو شمېر نور کانونه شتون لري چې زیاتې د دغه ولایت په ولسوالۍ کې دي.